جانانا چرته مونږ له هم تندوله شونډې راړه مونږ څومره ارمانونه ستا د سره صدقه کړو. د شمشاد نړیوال ټلویزیون مینوالو زه نزار یوسفزی د قطر دوحه نه تاسو ته سلامونه او نیک احترامات وړاندې کوم. مونږ قطر ته راغلي یو څو ورځې وشوې. نن په قطر کې شاعران ادیبان د علم او هنر خاوندان په پښتو او پښتونولۍ باندې مین راجمع شوي دي. مونږ شاعره به کوو، ټنګ ټکور به پکې کوو او ډېر درانه خواږه مشران راغلي دي. د افغانستان د سفارت نه ډاکټر محمد قاسم همت صاحب راغلی دی. په خپل راتګ یې دې محفل ته نه صرف ښکلا بخښلې ده بلکې درناوی ورته رابخښلی دی. د هغه هم یو جهان مننه کوو. ډېر درانه خواږه سپین ګیري را سره ناست دي. هر یو ته سړی ګوري نو ړوم غټېږي. شکر دی پښتانه چې چته هم دي په خپله ژبه، په خپل کلتور، په خپل کام، په خپله خاوره مهین دي. دا زموږ لپاره ډېره خوشحالۍ او ډېره سودمنه او ډېره د اطمینان خبره ده چې په قطر کې د سور زه د 13 کارو نه ګورم چې په قطر کې کوم پښتانه دي هغوی د ژبې په حواله په هغوی کې ډېره لویه بیداري په هغوی کې شته او هغوی ډېرې درنې مشاعرې کړي دي. دلته یې کلتوري پروګرامونه کړي دي. 1305 ورځونه چې زه ګورم دلته پښتانه دي هغوی په پښتو پښتونولۍ سره مین دي. زه د خپل طرفه او د شمشاد ټلویزیون له طرفه یو نړۍ مننه کوم او په خصوصي توګه دا نن چې موږ د چا په حجره کې د چا دومره ښکلې حجره یې را جوړه کړې ده د حاجي رحمت قیوم صاحب ډېره مننه کوم چې دا دومره ښکلی محفل یې را جوړ کړی دی، دومره ښکلې حجره یې را جوړه کړې ده، زموږ د ناستې ولاړ یو ځای را جوړ کړی دی. ورسره د حاجي مظفر خان هم ډېره مننه کوم. زموږ کوربر یې د څو ورځو نه موږ سره ډېر ځان کړولی دی. ورسره د پیر صاحب زر محمد هم ډېره مننه کوم. هغه هم موږ سره ډېره مرسته او ډېر تعاون کړی دی. د حاجي رحمان صاحب هم ډېره مننه کوم. هغه هم ډېره مرسته او ډېر تعاون ډېر دروند مشر دی زموږ. ورسره د حاجي معراج هم ډېره مننه کوم. هغه هم ډېر دروند خوږ. دا ټول سوره خلک چې تاسو وینئ زموږ ملګری زدران درویش هغه هم موږ سره د څو ورځو نه ډېر ځان کړولی دی. د دې ټولو د شمشاد ټلویزیون د طرفه او د خپل طرفه ډېره مننه کوم. ډېره خوندوره مشاعره به کوو. ما سره ډېر درانه خواږه شاعران ناست دي. د مشاعرې عمري شاعر ښاغلي نیاز محمد مهمن له چې د ممندو ایجنسی دی هغه له پښتو په دې ټپه باندې دلته راتلو بلنه ورکوم چې موږ په خپل کلام باندې نومانځي چې زما د رزق الله شته دی، زما د رزق الله شته دی، ګټلې مال به په وطن تعالی کوم. ښاغلي نیاز محمد ممن له بلنه ورکوم چې راشي او موږ په خپل خوندور کلام باندې نومانځي. زه به یو څو قطعې دی واورم د غزل. دا زما د جل وهلي دید شوخي ده، دا زما د جل وهلي دید شوخي ده، نن رخسار کې په رقصونو دي سرخي ده، او په امید مې د لیمو پیالۍ نیولي، په امید مې د لیمو پیالۍ نیولي، ښکاره کړې چې د غاړه سوراهي ده. ډېر ښه. او یو قطعه بله ده جي ارشاد وایي په سور شفق کې چې نن ستورو نظارې جوړې کړې، په سور شفق کې چې نن ستورو نظارې جوړې کړې، دای سور شال ته د مقیشو کنارې جوړې کړې، او لاړه یاران د نفرتونو سیلابونو یوړو، لاړه یاران د نفرتونو سیلابونو یوړو، د وخت چنګیزې د سرونو منارې جوړې کړې. ډېر ښه. او یو بله قطعه هم د قومیت په حواله څنګه کچه فصل د نفاق په لاره لو شو، څنګه کچه فصل د نفاق په لاره لو شو، خړ دی او که برک دی خو پښتون ملنګ ته یو شو. خړ دی او که برک دی څنګه ډېره مننه. څنګه کچه فصل د نفاق په لاره لو شو، خړ دی او که برک دی خو پښتون ملنګ ته یو شو، او دا لکه چې هغه پخواني زخمونه شماري، دا لکه چې هغه پخواني زخمونه شماري، ځکه دشمنان مې د داستار او د پلو شو. ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه. اوس د غزل یو څو شعرونه. ارشاد. وایي ستا په راتلو به پرهرونه خنداګانې وکړي، ستا په راتلو ستا په راتلو به پرهرونه خنداګانې وکړي، سپرلیه راشه چې ګلونه خنداګانې وکړي، او د ننګ په پلونو دي پراته دي د نفرت ګردونه، د ننګ په پلونو، د ننګ په پلونو دي پراته دي د نفرت ګردونه،
ابدالي راشه چې ننګونه خنداګانې واه 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 او دا شعر بیا ووایه. د ننګ په پلونو دې پراته دي د نفرت ګردونه ابدالي راشه چې ننګونه خنداګانې وکړي او د امن ورځې لږه راشه د افغان په فضا د امن ورځې لږه راشه د افغان په فضا چې په ګولو دا سوي غرونه خنداګانې وکړي. د تندي ګونجې د خواره که د اخلاص په ښکلا د تندي ګونجې د خواره که د اخلاص په ښکلا چې د پرون جبین خالونه خنداګانې وکړي. او شیبره ته به د نفاق کرانه کوزه شوله شیبره ته به د نفاق کرانه کوزه شوله بیا باغیار پورې وختونه خنداګانې وکړي. او د آخري مقطع دی چې د وطن دا ازغن ماحول او د بارودو لګي د وطن دا ازغن ماحول او د بارودو لګي سبا د نیاز پکې شعرونه خنداګانې. ډېر ښه مشره یو دوه شعر راته نور وایي. ښه یو قطعه ورته بل ویم چې دا ستا د سپینې خولې دوا دغسې دا ستا د سپینې خولې دوا دغسې لکه چې خټې دیواله تولې دا ستا د سپینې خولې دوا دغسې لکه چې خټې دیواله تولې زما د سرو انګاري سترګو نظر لکه سکروټې چې واله تولې. ډېره مننه. دا ګران مشر نیاز محمد مومن صاحب چې ډېر خواږه شعرونه ترې موږ واورېدل. ما ته د صاحب شاه صابري یو دوه شعره رایاد کړل چې ستړی ستومانه چې د کاره راځم ستړی ستومانه چې د کاره راځم تا یادومه چې په لاره راځم او د کلي ډېرې لارې ډېرې کوڅې د کلي ډېرې لارې ډېرې کوڅې په دې کوڅه د چا دپاره راځم. ډېره مننه ستاسو. مشاعرې دویم شاعر ښاغلي جاوید همدرد صاحب له بلنه ورکوم چې موږ په خپل خوږ کلام ونمانځي. د چا تعلق چې د سوات د سیمې سره دی. مننه نثار صاحب. د غزل نه مخکې یو قطعه ده. پښتنو وروڼو که خپل نسل مو آزاد پکار وي پښتنو وروڼو که خپل نسل مو آزاد پکار وي نو خامخا به مو په منځ کې اتحاد پکار وي او قام جوړول خو څه د خولې تشې خبرې نه دي قام جوړول خو څه د خولې تشې خبرې نه دي د دې دپاره به په یو بل اعتماد پکار وي. ډېر ښه ډېر ښه مننه. ډېر ښه اوس غزل مطلب ده چې د حالاتو ناکړدو په مخ سپېړې راکړې چې د حالاتو ناکړدو په مخ سپېړې راکړې خپلو پردی کړمه پردو په مخ سپېړې راکړې. مننه. په دې دوران کې چې مې څوک دي زاهدان بللي په دې دوران کې چې مې څوک دي زاهدان بللي څه زما فکر څه هغو په مخ سپېړې راکړې. مننه. په دې دوران کې چې مې څوک دي زاهدان بللي څه زما فکر څه هغو په مخ سپېړې راکړې او چې د احساس په آینه کې مې خپل جاج اخیستو چې د احساس په آینه کې مې خپل جاج اخیستو د وخت بې خونده تقاضو په مخ سپېړې راکړې. مننه. او بل شعر دی یوازې ستا بېروخي نه ده خو زړګیه که نه یوازې ستا بېروخي نه ده خو زړګیه که نه په ژوند کې ډېرو معمو په مخ سپېړې راکړې. ډېر ښه. مننه. او بل شعر دی د عشق په هکله مو وطن کې روایات داسې دي د عشق په هکله مو وطن کې روایات داسې دي چې روغ غوسه کړې لیونو په مخ سپېړې راکړې. ډېر ښه. او مننه. او ستا د یادونو سلسلې سوې چې خوږ آشنا ستا د یادونو سلسلې سوې چې خوږ آشنا تمام شپه مې شوګیرو په مخ سپېړې راکړې. او مقطع ده پښتون اولس ته به پیغام د بیدارۍ ورکوم پښتون اولس ته به پیغام د بیدارۍ ورکوم کما جاوید ته یې هر څو په مخ سپېړې راکړې. ډېر ښه ډېر ښه. دا ښاغلی جاوید همدرد صاحب څوک چې نه صرف شاعر دی بلکې په دې فیسبوک کې د پښتو ژبې لپاره او د پښتو ادب لپاره ډېر په زړه پورې خدمتونه کوي. ما ته د ډېر ښه شاعر د پښتو د جدید لهجې
نماینده شاعر سیف الرحمن سلیم صاحب یو دوه شعره رایاد شو چې تا ته به هم چته یادېږم ځان له زړه ښه کوم او دا پیروز صاحب د سلیم صاحب د ژوند اخري غزل تا ته به هم چته یادېږم ځان له زړه ښه کوم تا نه به هم چته یېرېږم ځان له زړه ښه کوم او ته په دې نه راځې خو زړه مې دلته بیا راولي ته په دې نه راځې خو زړه مې دلته بیا راولي زه چې ستا لاره کې ودرېږم ځان له زړه ښه کوم او ډاکټر صاحب دا شعر دی پکې چې د ژوند غمونه داسې نه دي چې ما نشي موتی د ژوند غمونه داسې نه دي چې ما نشي موتی زه چې ستا زلفو کې پټېږم ځان له زړه ښه کوم ډېر خوږ او ډېر ګران ملګري سبیل واورین صاحب له د چا تعلق چې د خوست د سیمې سره دی هغه له بلنه ورکوم چې موږ په خوندور کلام باندې ونمانځي سبیل واورین الرحمن الرحیم د شمشاد تلویزیون په بلنه د مشرانو په اجازه تاسو ته خپل غزل وړاندې کوم خو دې د وخت د ټولو خوښ شي ارشاد یو دوه درې بیته دي وایي سکون ورانه تللی یار د بل غېږ کې پروت و سکون ورانه تللی یار د بل غېږ کې پروت و ژړل مې هغه زړه چې د ګوګل غېږ کې پروت و په خوله د اسویلو د راویستلو توان مې نه و په خوله د اسویلو د راویستلو توان مې نه و دا ځکه هر یو درد مې د غزل غېږ کې پروت و ډېر ښه په خوله د اسویلو د راویستلو توان مې نه و دا ځکه هر یو درد مې د غزل غېږ کې پروت و راستونې زه واورین کړم د یار له دره ستړی راستونې زه واورین کړم د یار له دره ستړی بېلتون لکه خامار مې د منزل غېږ کې پروت و ډېر ښه ډېر ښه او غزل د نثار صاحب ارشاد وایي یار چې مخ کړو له حجابه بیرون هسې یار چې مخ کړو له حجابه بیرون هسې غم زما شو په سینه کې زرغون هسې زړه مې کاږي له ګوګله زګروي باسم زړه مې کاږي له ګوګله زګروي باسم بېلته نه دي پر ما یخې نخون هسې یوه ورځ مې سترګې وچې له نم نه شوې یوه ورځ مې سترګې وچې له نم نه شوې په ژړا ژړا مې تېر کړو ژوندون هسې لکه شمه مدام بل ته رڼا کاندم لکه شمه مدام بل ته رڼا کاندم فاضل رانه واخیست سکون هسې بیا مې نه موندو وصال په تمام عمر بیا مې نه موندو وصال په تمام عمر ما کړې پښې پسې زړې په لټون هسې اوس به هم توره واورین په ځمکه نږدم اوس به هم توره واورین په ځمکه نږدم چې خدای راکړه ننمه د پښتون هسې کله ګلاب کله لونګ راوړم ستا د کوڅې څه ناسه رنګ راوړم او بلې نشې مې سودا روکه نه کړه زم د ګودر د غاړې بانګ راوړم دا و ښاغلی سبیل واورین صاحب چې ډېر خوندور شعرونه ته یې واورېدل ستا یو نړۍ مننه کور مو ودان نو شاعرې بل شاعر ښاغلی ملتان خان همت له چې د ورکزی جنسۍ سره تعلق دی هغه له بلنه ورکوم چې موږ په خپل خوندور کلام باندې ونمانځي ښاغلی ملتان خان همت ډېر خوږ ترنم هم وی لري چې په ترنم کې راته څه ویلا به خوند وي ډېره مننه جي دا یو سندره ده خدای سپرلی راولې زمونږ د کلي په دشتونو بیا مې لالی راولې زمونږ د کلي په دشتونو و خدای سپرلی راولې زمونږ د کلي په دشتونو چې قربان سره ټپه پورته کړي چې شي خورا په غرونو د عشق سندره یو ځل بیا پورته کړي چې شي خورا په غرونو یو لیونی راولې زمونږ د کلي په دشتونو بیا مې لالی راولې زمونږ د کلي په دشتونو
د مینې یار مې ماره ورتلی دی زړه نه مې نه وځي هغه ډېر لرې په سفر تلی دی زړه نه مې نه وځي ته یې ژوندی راولې زمونږ د کلي په دشتونو بیا مې لالی راولې زمونږ د کلي په دشتونو چې راویښ کړي د قرار له خوبه یو انقلاب راولي کړي پوښتنه بچي بیدار له خوبه یو انقلاب راولي داسې زلمی راولې زمونږ د کلي په دشتونو بیا مې لالی راولې زمونږ د کلي په دشتونو زما د تړموخ کو جام واخله سایل صاحب شعرونه ته ویم زما د تړموخ کو جام واخله راشه د نوي ژوند پیغام واخله او د ژوند په لاره که زما سره ځې د ژوند په لاره که زما سره کې په لمبو خپې کې ږدنو ګام واخله او ستا په نظر کې مې پښتو لیده ستا په نظر کې مې پښتو لیده راشه دا خوږ زړه مې نام واخله او مولا که زه دې کړم کافر نو خیر دی مولا که زه دې کړم کافر نو خیر دی خو د یار نوم په احترام واخله دا و ښاغلی ملتان خان همت دا و ښاغلی ملتان خان همت چې ډېر خوږ ترنم کې بلکې موږ یې ترنم په زانګو کې وزانګولو ستا یو نړۍ مننه د مشاعرې بل شاعر ښاغلی اخلاق پطرس صاحب ته څوک چې د خوست ولایت دی هغه له بلنه ورکوم وایي چې لومړی ځل مې په مشاعره کې شعر ویم هغه له بلنه ورکوم چې موږ په خوندور کلام باندې ونمانځي چې اخلاص رحم عزت درې واړه ګډ شي نو ایمان شي چې اخلاص رحم عزت درې واړه ګډ شي نو ایمان شي خاص چې مینه عشق الفت درې واړه ګډ شي نو انسان شي خدای پیدا کړل انسانان له یوې لپې تورې خاورې خدای پیدا کړل انسانان له یوې لپې تورې خاورې چې میړانه نن غیرت درې واړه ګډ شي نو افغان شي خدای پیدا کړل انسانان له یوې لپې تورې خاورې چې میړانه نن غیرت درې واړه ګډ شي نو افغان شي یو غزل دی وایي نه خني نه ملنګي شوه د خپل یار په محله کې نه خني نه ملنګي شوه د خپل یار په محله کې ګړندی مې وخدرومې د هجران په قافله کې ګړندی مې وخدرومې له خپل ځانه خبر نه یم داسې عمر مې تېرېږي له خپل ځانه خبر نه یم داسې عمر مې تېرېږي لکه خلې پروت روانې د اوبو په سر وله کې ډېر ښه کله سور مخام ګلاب شي کله سپین سهار د ګلو کله سور مخام ګلاب شي کله سور سپین سهار د ګلو اوس به وراشم که بلبل شم ستا د عشق په حواله کې ډېر ښه چې فراق مې یعقوب نه که چې په سترګو یې مخمه چې فراق مې یعقوب نه که چې په سترګو یې مخمه یو څه مات بنګړي خوراکه د ورېښمو د اسماله کې ډېر ښه ډېر ښه چې د برخو ویشول و چور طلا ګډ په بازار شو چې د برخو ویشول و چور طلا ګډ په بازار شو خوب خندا مې پکې بایلل په دا چور طلا والا کې نه کوږوږ په رخسار پروت دی نه په وترو لمبېدلی نه کوږوږ په رخسار پروت دی نه په وترو لمبېدلی دا د چا د زلفو تار دی پروت په چاود د دیواله کې ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه نه کوږوږ په رخسار پروت دی نه په وترو لمبېدلی دا د چا د زلفو تار دی پروت په چاود د دیواله کې ستا لسرې لپې چې نه وي چې په ډکه خندا نه وي ستا لسرې لپې چې نه وي چې په ډکه خندا نه وي په ما نورې مې حرام شه هم د سرو زرو پیاله کې ډېر ښه
سا عجب رانګې وهلی ستا په شنډو اننګو دی سا عجب رانګې وهلی ستا پر شنډو اننګو دی دا د کوم نقاش هنر دی ستا د رنګ په جماله کې ډېر ښه داسې به څوک څلوریزه ده وایي داسې به څوک چې خپل ځان ته زوال پای وغواړي انسان ته ورپېښېږي څه چې خدای وغواړي د دنیا هیڅ طاقت یې نوک ځایرولی نه شي څوک چې وزر د جبرایل کې ځان ته ځای وغواړي زمونږ د لاسو جامونه مات کړل زمونږ ساقي زمونږ زړونه مات کړل په جانان ننګ نه په نوم د وفا اپریدې صاحب په جانان ننګ نه په نوم د وفا مونږ په پردي جنګ کې سرونه مات کړل او ډاکټر صاحب تاسو سره پښتو یو نوې ټاپه زمزمه کوم چې د جانان یاد اسلام آباد دی د جانان یاد اسلام آباد دی زما د زړه کابل قرار ته نه پریدي دا ښاغلی اخلاق فطرت ډېر خوندور شعرونه ترې موږ اورېدل ستا یو نړۍ مننه کور مو ودان د مشاعرې بل شاعر ښاغلي دلاور خان لیوني نه بلنه ورکوم چې موږ په خپل خوندور کلام باندې ونمانځي ښاغلی دلاور خان لیوني نن خو اغیار ناشنا بېلوي نن خو اغیار ناشنا بېلوي لکه بدن نه چې څوک ساه بېلوي خدایه په خولو کې دانې راوشه خدایه په خولو کې خدایه په خوله کې دانې راوشه چې قبایل د پښتونخوا بېلوي نن خو اغیاره ناشنا بېلوي لکه بدن نه چې څوک ساه بېلوي خدایه په خوله کې دانې راوشه چې قبایل د پښتونخوا بېلوي ډېر ښه مهرباني مننه لاړمه د سره لیونی شومه لاړمه د سره لیونی شومه تا پسې دلبره لیونی شومه ما شپېلۍ راواخیسته روان یمه ما شپېلۍ راواخیسته روان یمه درغلم ای غره لیونی شومه ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه شعر دی ډېر ښه شعر دی ټینګې مې کړې بیا د زړه کچکول پورې ټینګې مې کړې ټینګې مې کړې بیا د زړه کچکول پورې اوښکو سمندره لیونی شومه ډېر ښه ډېر ښه ما ته چې راوګورې لمبې شم پرې ما ته چې راوګورې لمبې شم ما ته چې راوګورې لمبې شم پرې ای د یار نظره لیونی شوم ډېر ښه زه د عشق په لارو کې ناپوهه یم زه د عشق په لارو کې ناپوهه یم وایه کافره لیونی شومه ډېر ښه ما په ژوند کې ما په زندګۍ کې لیونتوب خوښ کړو ما په زندګۍ کې لیونتوب خوښ کړو ځکه دلاوره لیونی شومه په وچو شونډو مې یو سوال دی ته منې او که نه په وچو شونډو مې یو سوال دی ته منې او که نه ډېرې مودې نه مې بدحال دی ته منې او که نه په چا به ډېرې ورځې یو لمحه کې هم تېرې وي په چا به ډېرې ورځې یو لمحه کې هم تېرې وي په ما یوه لمحه یو کال دی ته منې او که نه ډېر ښه ژوند په سکروټو تېروي او په خوله غږ نه کوي ژوند په سکروټو تېروي او په خوله غږ نه کوي په عشق کې دومره لوی کمال دی ته منې او که نه ډېر ښه سمې نوکارې لګوي زړه د ګوګل وباسي سمې نوکارې لګوي زړه د ګوګل وباسي وړاندې اشنا د ځنې خال دی ته منې او که نه ډېر ښه ستا په یوه اشاره دار ته به په منډه خېږي په لیوني کې دا کمال دی ته منې او که نه ما ته د شمشو قمر اندیش صاحب یو درې شعره رایاد شو چې زه مظلومانو له ورغلې په خړ پوسو یم زه مظلومانو له ورغلې په خړ پوسو یم زه ظالمانو له د پنجو په سر تلی یم او هر څه مې یاد و چې درتلم خدا مې نه یادېدل هر څه مې یاد و
چې درتلم خدا مې نه یادېدل چې په دې لار خو زه سهار مرور تلی ما او زه مسافرم ستا د نوم لوګې اغوستی وما زه مسافرم ستا د نوم لوګې اغوستی وما زه ستا د کلي د کوڅو نه نهر تلی یم دا و ښاغلی دلاور خان لیونی چې ډېر خوندور شعرونه ترې موږ اورېدل ستا یو نړۍ مننه کور مو ودان زموږ د مشاعرې بل شاعر دی ښاغلی لیاقت علي قربان د سوات د سیمې سره یې تعلق دی زه چې د سوات د سیمې شاعر ووینم نو ما ته هغه شعر رایاد شي چې زه کلیوالم د غزل په ښکلا څه پوهېدم زه کلیوالم د غزل په ښکلا څه پوهېدم سوات او جانان دومره ښایسته و چې شاعري کړم نو ښاغلي لیاقت علي قربان له بلنه ورکوم د چا تعلق چې د ګلورینې سیمې سوات سره دی چې موږ په خپل خوندور کلام باندې نمانځو پښتون مزاج نه خوښوي ژوند په پیغور کې ګوله ځکه ژوندی ځان ساتلی په هر اور کې ګوله او دا چې زما د رباب ترنګ در باندې ښه نه لګي دا سرندې د غږوه بیا په لاهور کې ګوله پښتون مزاج نه خوښوي ژوند په پیغور کې ګوله ځکه ژوندی ځان ساتلی په هر اور کې ګوله او دا چې زما د رباب ترنګ در باندې ښه نه لګي دا سرندې د غږوه بیا په لاهور کې ګوله یو غزل لجی هر څوک تر سترګې د ښایست د زوره نه وباسي هر څوک تر سترګې د ښایست د زوره نه وباسي ځکه مې زړه هغه د خپله کوره نه وباسي او زړګي یې بس کړه نور هېر کړه پخواني یادونه زړګي یې بس کړه نور هېر کړه پخواني یادونه ښخ شوي مړي څوک واپس د ګوره نه وباسي او ما به هم تور کړي ستا په تور باندې تورمخی غماز ما به هم تور کړي ستا په تور باندې تورمخی غماز تورې د خولې نه هغه تور بې توره نه وباسي ما به هم تور کړي ستا په تور باندې تورمخی غماز تورې د خولې نه هغه تور بې توره نه وباسي او دا خو مني چې کله کله ترې کورور مخلي خو د دې یېرې څوک چراغ د کوره نه وباسي ډېر ښه دا شعر بیا ووایه دا خو مني ډېر ښه دا خو مني چې کله کله ترې کورور مخلي خو د دې یېرې څوک چراغ د کوره نه وباسي او زه پکې سوځم ښه مې ویني په ما زړه هم سیزي زه پکې سوځم ښه مې ویني په ما زړه هم سیزي لاس هم رسی ولې ما د اوره نه وباسي لاس هم رسی دا بیا وایه دا شعر ډېر ښه ډېر ښه زه پکې سوځم ښه مې ویني په ما زړه هم سیزي زه پکې سوځم ښه مې ویني په ما زړه هم سیزي لاس هم رسی ولې ما د اوره نه وباسي او د آخري شعر دی چې قربان ستاسو په یارۍ جوړې شکمنه شوله قربان ستاسو په یارۍ جوړې شکمنه شوله ځکه یې مور هغه ګودر ته نوره نه وباسي ډېر ښه وای ځکه په مخ زما د اوښکو باران هغسې دی ځکه په مخ زما د اوښکو باران هغسې دی په نه خبره خفه کېږي جانان هغسې دی او سپرلی راغلی سره ګلونه په هر خوا خندېږي سپرلی راغلی سره ګلونه په هر خوا خندېږي له څو مودو زموږ په کلي خزان هغسې دی او منم چې زړه زما بالغ دی خو چې ښکلي ویني منم چې زړه زما بالغ دی خو چې ښکلي ویني بیا د ماشوم په شان دوکه خوري نادان هغسې دی او دا رانه مه پوښته چې څه پکې ګټلي دي ما دا رانه مه پوښته چې څه پکې ګټلي دي ما زما د عشق په کاروبار کې تاوان هغسې دی او ته خو جانانه د موسم په شان بدلیږي هر وخت ته خو جانانه د موسم په شان بدلیږي هر وخت څنګه چې و راشه وګوره قربان هغسې دی ډېره مننه مهرباني چرته چې هره ورځ نیلام د قلمونو کېږي چرته چې هره ورځ نیلام د قلمونو کېږي هلته کې خیر دی که سودا د عظمتونو کېږي چې بندیوان شو رانه ټول زلمي د تورو زلفو چې بندیوان شو رانه ټول زلمي د تورو زلفو مرګرو څومره سپکاوی د زنځیرونو کېږي او هغوی ته څنګه د ترکای سندرې ووایم هغوی ته څنګه د ترکای سندرې ووایم چې پرورش د کم ولس په خیراتونو کېږي او ای اوږو تګو په ګناه ککړو صبر وکئ ای اوږو تګو
په ګناه که کړو صبر وکئ جومات ته راشئ مسلې د ثوابونو کېږي. دا ښاغلی لیاقت علي قربان چې ډېر خوندور شعرونه ته مو اورېدل ستا یو نړۍ منل. د کوڅې اوت کې راښکاره شه د کوڅې اوت کې راښکاره شه ما در لجیب کې پتاسې راوړې دي. ښاغلی اسلم صادق له چې د نریاب هنګو دی او ډېر ښه هنرمند دی د پښتو موسیقۍ د پښتو کلتور ډېر خدمت کړی دی. ښاغلی اسلم صادق صاحب له بلنه ورکوم چې موږ په خپل خوندور کلام باندې ونمانځي او ډېر ښه ترنم هم دی په ترنم کې به یې راته ووایي. مینا چې یار نه کوي عقل مې کار نه کوي زه په اعتبار کومه په ما اعتبار نه کوي اسلم د غمه سوا دستا د غمه سوا دستا د غمه سوا اسلم بل کار نه کوي خواله نږدې راله دلبر نشو خواله نږدې راله دلبر نشو خو پرې زما چرې نظر نشو خو پرې زما چرې نظر نشو زما د مینې څخه تېر خو کوه زما د مینې څخه تېر خو کوه زما د مینې څخه تېر خو کوه ورسره چرې مې خطر نشو ورسره چرې مې خطر نشو خو پرې زما چرې نظر نشو خو پرې زما چرې نظر نشو. اوس مشاعرې بل شاعر زلمی شاعر ابراهیم له بلنه ورکوم چې د خوست ولایت تر افغانستان چې موږ په خپل خوندور کلام باندې ونمانځو. ابراهیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مننه کوم له تاسو له شمشاد ټول ټیم نه ستاسو نه په اجازه چې څوک دې بچی مړه کوي او څوک دې مشران وطنه او ګناه دې څه کړه ده زما افغان وطنه ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه جار دې له جګو جګو غرو شم هم دې له دښتو له میرو شم او د ننګیالو ځالی میرویس خان وطنه ډېر ښه او ګناه دې څه کړه ده زما افغان وطنه. مننه چې څوک چې په سپکه تا ته ګوري او هغې دې سترګې شیشم کوري او تل دې تباه برباد وي ستا دښمنان وطنه او ګناه دې څه کړه ده زما افغان وطنه. د ابراهیم وفا جانانه ای زما ګران افغانستانه ابراهیم تانه قربان جنت نشان وطنه او ګناه دې څه کړه ده زما افغان وطنه. تا د وطن دنګ غرونه رایاد کړل ما ترې ډېر زاړه شعرونه رایاد کړل چې د خپل وطن د دنګو غرونو په شان د خپل وطن د دنګو غرونو په شان نن غرونه غرونه پښتانه خرڅېږي او موږ به د خپلو ځوانو څه ووایو موږ به د خپلو ځوانو څه ووایو دلته خو ټول فصلونه شنه خرڅېږي. دا ښاغلی ابراهیم جان چې ډېر خوندور شعرونه ته د وطن د مینې موږ اورېدل ستا یو نړۍ مننه. په کوڅه ډېرې پیرې وکړه په کوڅه ډېرې پیرې وکړه مدام به نوي غورځېدلي دیوالونه. ملګرو ډېر تکړه زلمی ډېره خوندوره شامله یې تړلې ده. نور محمد نور افغان را سره ناست دی. نور افغان له بلنه ورکوم
چې موږ په خپل خوندور کلام باندې ونمانځي. نور افغان د یتیم فریاد. ارشاد. داسې څوک شته چې ما ډاکټر انجینر عالم ډاکټر انجینر جوړ کړي. داسې څوک شته چې ما عالم ډاکټر او انجینر جوړ کړي. داسې څوک شته چې ما د تیارو رڼا ته رابهر کړي. داسې څوک شته چې ما د تیارو رڼا ته رابهر کړي. کنې څو کاله پس به زه هم ځوان وم، کنې څو کاله پس به زه هم ځوان وم، او زه او هم دا زبه ستاسې د خولې ظالم کافر او ترهګر وم. قلم د قلم خاین له هر شي بد وي، له ټوپکه وتلې مرمۍ یو کس وژلی شي. د قلم خاین له هر شي بد وي، له ټوپکه مرمۍ یو کس وژلی شي، خو خاین قلمونه وژني ولسونه. مونږ حق غواړو، مونږ معصومان علم غواړو، رڼا غواړو، مونږ د تیارو خو نه یو. مونږ حق غواړو، مونږ معصومان علم غواړو، رڼا غواړو، مونږ د تیارو خو نه یو. مونږ د نورو په شان اشرف المخلوقات یو، حیوانان خو نه یو. که دا حق دا اوس خبرتیا ورکوي یو مشهور دا حق که دا حق را نه کړی شو نو بیا مونږ ټولې نړۍ ته ظالم قاتل او ترهګر یو. ستا د نظر د لمبو سوري ته لږ خوب کومه، ستا د نظر د لمبو سوري ته لږ خوب کومه، ستا د په خپلو سن قسمي یاره ویښ مې نه کې، او شپه د سارا ده د جانان د کلي ډېره لري، شپه د سارا ده د جانان د کلي ډېره لري، زری زری یم د دیده نرمانه ویښ مې نه کې. دا او ښاغلی نور افغان چې ډېر خوندور شعرونه ترې د وطن د مینې موږ واورېدل. ستا یو نړۍ مننه کور مو ده. خدای د ښې ورځې خاوند که، خدای د ښې ورځې خاوند که چې د ریمنې لوپټې نه خلاصه شم. په دې ټپه باندې خپل ډېر خوږ او ډېر ګران ملګري ښاغلي زدران درویش له بلنه ورکوم چې موږ په خپل کلام باندې ونمانځي. زدران درویش. ډیره مننه د همت صاحب نه نیولې د ټولو مشرانو په اجازه د همزولو د ځوانانو چې ما خپل شعر روانه غوښتو، خو د دوستانو مې یو څو کړۍ راخیستې دي. وایي د زنګو په زنګېدلو میندې ستړې، د زنګو په زنګېدو یې میندې ستړې، چې رالوی شي زلمې تورې خاورې وخوري. دویمه کړۍ ده، وایي د دولت په نظر مه ګوره دوستۍ ته، غریبان خلک اکثره وفادار وي. ډېر ښه. او ګیله له نصیب نه کړم له رقیبه ګیله من یم، مونږه پیغام د مینې ورکوو هلته ګیلې رسوي. ډېر ښه. غرڅنی د تورو غرونو پناه کېږي، که سپوږمۍ د ګړنګونو پناه کېږي. ما یو دیوال در منځ زغمی نه شو، ما یو دیوال در منځ زغمی نه شو، هغه زیزي د ملکونو پناه کېږي. دا زموږ یار ملګری زدران درویش چې موږ ته شعرونه واورېدل. ډېره مننه ستاسو کور مو ده. مشاعرې اخیری شاعر ادیب چې ډېر نثر هم د پښتو ژبې لپاره لیکلی دی. پښتو کې د انټرنیټ دا پاڼې چې کومې دي فیسبوک دی، که تاسو نور څیزونه ګورئ د پیروز اپریدي نوم به تاسو ته په هر ځای کې ښکاري. پیروز اپریدي د تېرو 45 کالو راسې په قطر کې د خپلې مورنۍ ژبې پښتو دپاره ډېر خدمتونه کړي دي. د شمشاد ټلویزیون دپاره او د دې ناستو خلکو لپاره دا ډیره د فخر او ډیره د ویاړ خبره ګڼم چې نن پیروز اپریدي صاحب د شمشاد ټلویزیون په شیشه باندې زموږ سره دی. ستا یو نړۍ مننه. ما ته خو د پښتو هغه تاریخي ټپه را یادېږي پیروز صاحب چې خدای د ژوندۍ لره جانانه، خدای د ژوندۍ لره جانانه،
زه لیوني ټوپونه ستا سر له وهم. بسم الله الرحمن الرحیم. د په قطر کې د افغانستان د سفارت ادب دوست وطنپال مشر ښاغلي ډاکټر قاسم همت صاحب، درنو افغانانو مشرانو، همزولو، د هر څه نه وړاندې خو زه د شمشاد ټلویزیون د نزار یوسفزي صاحب او د هغه د همکارانو ټولو شکریه ادا کوم چې د پښتو ادبي ټولنو شاعرانو دپاره یې دلته کې د حاجي رحمت قیوم صاحب په دې ښکلي مجلس کې دا مشاعره را جوړه کړه. وزیر بادشاه جانان صاحب چې کوم د ستاسو دپاره یو کتاب هم پرېښه، نو زه غواړم چې په دې موقع باندې هغه کتاب هم زه ستاسو ته ډالۍ کړم. ستاسو دپاره دی. څومره کتابونه هم چاپ کړي پیروز؟ تر اوسه پورې د پښتو ادبي ټولنې د ملګرو ټول تقریبا 50 نه زیات کتابونه چاپ شوي دي. ورسره د پښتو ادبي ټولنې مجلې د دستار په نوم باندې او اوس د پېښور په نوم باندې دا خپرېږي، د پېښور نه او د قطر نه. ډېر ښه. جی نو خپل کلام مراته وایي. مننه. د شعرونه یو څو مخکې یو دوه شعرونه چې کوم دی د غزل چې د ستم بادونه راوله فلکه، د ستم بادونه راوله فلکه، ما د زغم خیمه په دې میدان کړه لکه، او اوس د ستا د بېروخۍ سره په ضد شوه، اوس د ستا د بېروخۍ سره په ضد شوه، اوښکه راغله په لیمو کې مې شوه کلکه. ډېر ښه. او یو علامتي غوندې چې کوم دی بله کیسه ده چې د چینې غوندې په رود کې بهیږم، د چینې غوندې په رود کې بهیږم، حاسدان مې دغه هم زغملی نشي، او ما په بند کې به ایثار نه کړي که یو ځل سمندر شوم بیا به هیڅ کولی نشي. ډېر ښه. ډېره مهرباني. دا غزل یو درې څلور شعرونه دی چې څوک مسافر مه کړې خپل کلی کور پې وران مه کړې، څوک مسافر مه کړې خپل کلی کور پې وران مه کړې، عظیمه خدایه ته بل څوک زما په شان مه کړې. ډېر ښه. او ما د ژوندون لمحې په څومره لوی قیمت اخیستي، ما د ژوندون لمحې په څومره لوی قیمت اخیستي، څوک د سفر سودا کې ما غوندې ارزان مه کړې، او په څو لاکه شهیدانو یې وطن ګټلی، په څو لاکه شهیدانو یې وطن ګټلی، نور د افغان کور د غلیم د لاسه وران مه کړې. په څو لاکه شهیدانو یې وطن ګټلی، نور د افغان کور د غلیم د لاسه وران مه کړې، او موږ د خپل عشق په خاطر بیا سره یو ځای کړې ربه، موږ د خپل عشق په خاطر بیا سره یو ځای کړې ربه، زه د جانان او نور جانان زما ارمان مه کړې. او خدایه چې څوک هم د پښتون په کور کې شر راولي، خدایه چې څوک هم د پښتون په کور کې شر راولي، دا مې دعا ده چې خپل کورګی ودان مه کړې، څوک مسافر مه کړې خپل کلی کور کې وران مه کړې، عظیمه خدایه ته بل څوک زما په شان مه کړې. دا ډېر خوږ او ګران مشر نر پښتون نر افغان پیروز اپریدی صاحب چې ډېر خوندورې خبرې او ډېر خوندور شعرونه ته موږ واورېدل. ستاسو یو نړۍ مننه د راتګ. له دې موقع نه په استفاده سره اول د شمشاد له تلویزیون نه، د شمشاد تلویزیون له مشر نه او د دې تلویزیون له دې ټیم نه چې دلته راغلي دي، او په دې 4-5 ورځو کې ما ولیدل چې دوی په څومره اخلاص او په څومره میړانه او په څومره وطن دوستي د دې ځای د افغانانو د حالاتو نه او د دوی له ژوند نه او له هغو مراسمو نه، د هغو فنکشنونو نه چې د سفارت په مرسته جوړ شوي، په ډېر اخلاص دوی فلم واخیست او دا منعکس کوي د افغانستان د ولس لپاره او د ټولې دنیا د کتونکو لپاره. نو دا یو ډېر ستر کار و. واقعا زه د زړه له کومې له دوی نه منندو یم، او یوسفزی صاحب خو له ما سره همیشه څنګ کې وي، دومره چې دوی په اخلاص او په میړانه او په محبت باندې کار وکړ او د وطن دوستي تمثیل یې وکړ، ما کله هم نه دی لیدلی. نو هغه د دوی خپل مسلکي
په اصطلاح پروفیشنالیزم په خپل ځای کې، خو زه د دوی د وطن پالنې او د دوی د اخلاص منندو یم او د دې لپاره موږ د سفارت لخوا ځینې تقدیرنامې جوړې کړي دي چې زه دلته غواړم چې دا تقدیرنامې د دې مشرانو لخوا د دې ټولو مشرانو په نمایندګي دوی ته وسپارم او خدای دې وکړي چې دوی قبول کړي او په آینده کې دوی ته د لا زیاتو کامیابیو او موفقیتونو دعا کوم. اوس به زه دا نزار یوسفزی ده چې زه ورته لومړۍ درجه تقدیرنامه ورکوم او دې ته د مبارک ډېره مننه. ډېره مهرباني. صبور جان کبیری از جوانای بسیار فعال و نشیط ماست و در چند روزی که بسیار واقعا یعنی تانست بسیار به کمال اخلاص کار بکنه، این تقدیرنامه را برایشان اهدا میکنیم. د ښاغلي محمد نسیم پښتون لپاره لومړۍ درجه تقدیرنامه ده چې هغه په دوبۍ کې د شمشاد د تلویزیون مشر ده او زه یوسفزي صاحب ته ورکوم چې هغه ته یې وسپاري. بالکل به وکړي. ډېره مننه. او په پای کې حاجي صاحب فضل کریم فضل او د شمشاد نړیوال تلویزیون ته یوه خاصه تقدیرنامه ده چې دا د هغه د کارنامو لپاره ده او هغه ته زه یوسفزي صاحب ته سپارم چې هغه ته یې وسپاري. ډېره مننه. د مشاعرې په پای کې زه خپل خوږ او ډېر ګران مشر چې د څو ورځو نه بلکې زموږ دلته د راتلو سبب هم هغه چې بار بار یې زموږ ډېره ډاډګیرنه کړې ده، ډېره مرسته یې زموږ کړې ده. زه ته مننه کوم او خواست ورته کوم چې نه دا مشاعره واورېده خپل که څه تاثرات یې سرای وي چې د مشاعرې په حواله راته راکښېنښوئ. ډېره مننه شمشاد. واقعا لکه څنګه چې نوم ده همداسې د افغانانو په زړونو کې یو اوچت مقام لري، ډېر لوړ مقام لري او تاسو دې غریب قطر ته د هیر شوي قطر ته تاسو دومره توجه وکوله چې زما په خیال باندې به دا په د تاریخ کې اولین تلویزیوني ټیم چې راغلی ده او د دې افغانانو د حالاتو نه او د دوی د ژوند نه او د دوی د کارونو نه یو تصویر جوړ کړی، دا ډېر د قدر وړ ده او واقعا هم دغه اعتبار او کریډیټ دا ستاسو لپاره ده او دا د تاسو ته مبارک شي. خو د مشاعرې نه زما یو تاثر دا و چې ما ته یو نوی فکر پیدا شو. ما به پخوا فکر کوو او اورېدلی مې و چې ژبه د افهام او تفهیم یوه وسیله ده، د پوهېدلو او د نه پوهېدلو لپاره یوه وسیله ده. لیکن په دې غزلو کې په دې شعرونو کې مې چې کوم پیغام یا پیام ولید نو زما دا باور شو چې ژبه یوازې د افهام او تفهیم وسیله نه بلکې ژبه د یو ثقافت او د یو کلتور د انتقال او د حمل یوه ذریعه ده. یعنې په دې کې ډېر زیات هغه شیان چې هغه په افهام و تفهیم کې نشته، لکه پښتنواله، لکه مثلا هغه دروندوالی چې په دې اشعارو کې و دا د یو قوم یا د یوې ژبې د قوم منعکس کوونکی ده. نو زما په خیال باندې ژبه تر د افهام و تفهیم نه یو څه زیات اهمیت باید ولري، یعنې د یو قوم د پیژندلو، د هغه د کلتور او د فرهنګ او د ثقافت او د تاریخ د پیژندلو یوه ذریعه هم ده. نو په دې اساس که موږ غواړو چې قومونه ژوندي پاتې شي باید ژبه یې ژوندۍ پاتې شي او د دې ژبې د ژوندي ساتلو لپاره همدا شعر و همدا نثر همدا ادب همدا آرت او دا کوم پروګرامونه چې په دې یوه هفته کې جوړ شوي د اکثره په همدې محور باندې څرخېدل. یعنې په حقیقت کې موږ ثابته کړله چې هنر ادب دا سرحد نه لري، سرحد نه پیژني او دا د ټول انسانانو مشترک میراث ده. موږ چې په موزیم کې کوم آرت ولید، کوم نقشې مو لیدلې، کوم اثر هم ولید چې د 1500-2000 کالو نه مخکې اثار هم وو او د نن ورځې سره تړل شوي دي او د هغه نه هر چا لیدنه کوله او هر چا لذت اخیست، هر چا ورنه خوند اخیست، که انګریز و که امریکایي و که قطری و که سعودی و. نو د دې نه زما دا تاثر شو چې رښتیا هم چې دا هنر سرحد نه لري، دا د ټولو لپاره ده او د انسان د خدمت لپاره ده. نو د مشاعرې نه زما همدا تاثر و، همدا برداشت مې و چې رښتیا هم نن په دې مشاعره کې د دې قوم په همدې ژبه د شعر په ژبه باندې
هغه عنعنات، هغه کلتور، هغه دستور، هغه میړانه، هغه غیرت په دې ټپو کې، په دې شعرونو کې، په دې غزلونو کې راڅرګند شو چې دا باور مې شو چې باید همدغه لاره تقویه شي او د همدې لارې د تقویت لپاره کار وکړو. نو بیا هم په پای کې د دې مشرانو په نمایندګي د شمشاد نه ډېره مننه کوم او په دې وسیله له دې ځایه زه د خپلو مشرانو ډېر منندوی یم، د دوی نه ډېره مننه کوم چې په ډېر اخلاص او په ډېر محبت، یعنې کومه مینه چې دې مشرانو ماته راکړې په قطر کې زه کله هم نه هېروم. د دوی دغه درنوالی، د دوی دغه اخلاص، د دوی دغه محبت سره لږه څه کېدی شي له ډېرو نه به زه په سن کې په عمر کې کم یم، په علم کې ورنه کم یم، لیکن دوی کومه پوهه چې ماته راکړې، کوم اخلاص یې چې راکړی، کومې مینې چې راکړی، دا زه نه هېروم او زه د دوی نه ډېر منندوی یم. نور څه ستاسو وخت نه نیسم، همدومره خبرې وې. خبرې بیا هم مننه. خبرې وي خو دا کیک ته پاتې رجي دا به کټ کوو. په دې شمشاد ټلویزیون نوم لیکلی دی او دا حاجي صاحب ډېر په مینه باندې راوړی دی، نو دا ستاسو به یې کټ کوئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د شمشاد ټلویزیون مینوالو دا وه زموږ د نننۍ ورځې مشاعره چې د ډاکټر صاحب همت په دې درنو خوږو خبرو سره ته ورسېده. د بلې خپرونې درنه زه نزار یوسفزی د قطر دوحې نه اجازت غواړم د کیمرمین مشتاق احمد عادل او صبور کبیري سره په لوی او مهربانه خدای سپارم. د ښاد آباد لوی خوشحاله او سوکاله افغانستان په هیله مو په لوی او مهربانه خدای سپارم. د الله په امان.